السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به ورته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن وزیری بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک پیج نوم بدل کړو. نو ملګرو په فیسبوک پیج کې تر ټولو غټ مشکل دا دی چې کله تاسو د خپل فیسبوک پیج نوم بدلوئ نو هغه نوم نه بدلیږي. او بل دا چې ملګرو کله چې تاسو په فیسبوک اپلیکیشن کې غواړئ د خپل فیسبوک پیج نوم بدل کړئ نو هغه چې کله تاسو په چینج نوم باندې کلیک وکړئ نو هغه اپشن تاسو له سره درکوي هم نه. نو تاسو نشئ کولی چې خپل فیسبوک پیج نوم په فیسبوک اپلیکیشن کې بدل کړئ. نو د دې لپاره ملګرو تاسو ته شرط دا دی چې تاسو به خپل فیسبوک نوم داسې پیج ته داسې نوم ورکوئ چې هغه فیک نوم نه وي یا سټایلي نوم نه وي او د فیسبوک د پالیسۍ مطابق نوم وي، هغې مخالف نوم نه وي. هغه یو دا او بل دا چې تاسو به حتما ضرور د دې لپاره خپل د فیسبوک پیج په یو براوزر کې خلاصوئ چې د دې لپاره تر ټولو ښه براوزر کروم براوزر دی. تاسو به خپل فیسبوک آی ډي هغه آی ډي چې تاسو پکې پیج لرئ هغه په کروم براوزر کې راخلاصه کړئ. نو راځه ملګرو ویډیو شروع کوم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو ما د خپل فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې خلاصه کړې د له اوله تاسو به راشئ په دې درې خطونو به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړم ملګرو دلته تاسو به لاندې راشئ، دلته تاسو ته خپل د فیسبوک پیجونه راځي چې هغه پیجونه تاسو په خپلو آی ډي کې جوړ کړي دي، تاسو په دغه کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ ملګرو اوس تاسو ته ښکاري چې زموږ د فیسبوک پیج نوم دا فیسبوک انټرنیټ زده کړه په فعل حال د همدغه نوم دی. په دې خوا کې ملګرو تاسو کله لاندې راشئ دلته درې ټکي ښکاري مور اپشن ښکاري، په دغه مور اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ لاندې به راشئ ملګرو دلته تاسو ته ایډیټ سیټینګ راځي، ایډیټ سیټینګز په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړم ملګرو نو دا به لږ سرچینګ واخلي، دلته تاسو ته د سر نه دوهم اپشن راځي پیج انفارمیشن، پیج انفو په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ نو دغه لږ سرچینګ اخلي، دلته تاسو ته اوس راغی د فیسبوک پیج خپل د فیسبوک پیج نوم. تاسو اوس په ډېره اسانۍ سره خپل د فیسبوک پیج نوم بدلولی شئ. تاسو په نوم باندې کلیک وکړئ، تاسو ته اوس دلته خپل د فیسبوک پیج بدلولی شئ. تاسو تر 15 یا حروف پورې خپل د فیسبوک پیج ته نوم ورکولی شئ، 15 یا تورو پورې. نو دغه نوم به تاسو کلیر کړئ د خپل پخوانی نوم او تاسو به دلته بل نوم ورکړئ. او یا هم ملګرو که چېرته تاسو د خپل فیسبوک پیج نوم نه بدلېده نو تاسو دغه خپل زوړ سره نوم سره نوی نوم ولیکئ. نو تاسو ته 2 ورځې وخت درکوي، 2 ورځې بعد به تاسو همدغه زوړ نوم تر کلیر کړئ او پخوانی نوم به نوی نوم به پرېږدئ. ما خپل د فیسبوک پیج نوم ولیکل ډیلی نیوز ټچ، د خپل چینل نوم مې ولیکم او په کنټینیو بټن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو وینئ چې زموږ د فیسبوک پیج نوم بدل شو. یعنی مخکې و فیسبوک انټرنیټ زده کړه، اوس د فیسبوک پیج نوم شو ډیلی نیوز ټچ. نو اوس به تاسو ملګرو فیسبوک ته یو ریکویسټ کوئ، هغوی ستاسو نوم ګوري چې ستاسو نوم د فیسبوک د پالیسۍ مطابق دی او که نه. دلته تاسو ته لیکلي یو آر ریکویسټینګ د فالوینګ چینج ټو یور پیج نیم، تاسو به ریکویسټ چینج لاندې اپشن راځي. نو ملګرو که چېرته تاسو نوم فیسبوک اکسیپټ نه کړي د 3 ورځو تاسو نشئ کولی خپل د فیسبوک پیج نوم بدل کړئ. اوس به تاسو په لاندې اپشن کلیک وکړئ ریکویسټ چینج اپشن باندې. کله مو چې دلته کلیک وکړل تاسو اوس راځي اوکې اپشن، په اوکې اپشن به تاسو کلیک وکړئ ورته. نو یو بل ته تاسو ته شرط دی کېښود که تاسو مونږ ستاسو د فیسبوک پیج نوم غلط کړ نو تاسو 3 ورځو بیا نوم نشئ ورکولی، تاسو بل نوم ورته انتخابوئ. او خو ملګرو که چېرته دغه نوم اکسیپټ کړ تر 2 ورځو وروسته تاسو بل نوم ورکوئ، تر 2 ورځو پورې دغه نوم تاسو بیا نشئ بدلولی. او تاسو وینئ ملګرو چې زموږ د پیج نوم اوس فعل بدل شو، ډیلی نیوز ټچ په نور شو. او زه راځم فیسبوک ته راځم، تاسو ته درښایم چې آیا په رښتیا هم د پیج نوم بدل شوی دی که نه. راغلم دلته فیسبوک ته، نو کله چې زه فیسبوک ته راغلم تاسو ته ریکویسټ هم درښایم چې موږ نوم اوس کتلی دی او چینج شوی دی او که نه. نو دلته تاسو ته راغی پیج، زه په خپل پیج نوم کلیک کوم. تاسو ته ښکاري ملګرو لاندې چې د پیج نوم شو ډیلی نیوز ټچ په نوم، دا د فیسبوک پیج نوم بدل شو. نو په دغه طریقې سره تاسو د خپل فیسبوک پیج نوم بدلولی شئ. زه راځم ملګرو تاسو ته ریکویسټ درښایم چې زموږ نوم فیسبوک اکسیپټ کړی دی. تاسو وینئ دلته موږ ته هغه زموږ چې کوم ریکویسټ ورته کړی و د نوم هغه اپروو کړ. تاسو ته ښکاري دلته یور ریکویسټډ ټو چینج یور پیج نیم هاز بین اپرووډ، یعنې زموږ کوم ریکویسټ چې ورته کړی و فیسبوک ته چې زموږ نوم بدل کړي هغه بدل کړ، اکسیپټ یې کړ، هغه اپروو یې کړ دغه ریکویسټ. نو په 100 دقیقو پوره موږ دغه نوم بدل شو د پیج نوم. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چېرې ویډیو خوښ شوي ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.